بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک د تاریخ وهنې نوبت در سره شریک کړم. یعنې کوم ولایتونه چې تر اوسه پورې کسان بایومتریک کړي دي، اشخاص بایومتریک کړي دي، هغوی د بارکوډ په اساس دغه نوبت د موږ ترتیب کړی کابل او ولایتونو کې. نن تاریخ د 1402 کال د 15 تاریخ ده. فعلا لپاره په کابل کې 4500 تنه څه کېږي بایومتریک کېږي، 4500 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي کابل کې تنها. او په ولایتونو کې ټول 3500 شاوخوا یا زیات او کم په ولایتونو کې همدومره البته دي چې 3500 جلده پاسپورټونه په ولایتونو کې توزیع کېږي او پروسه جریان لري او احتمال شته چې په آینده ورځو کې دغه تعداد نور هم لوړ شي. فعلا لپاره د کابل نوبتدهي چې ده د 1401 کال د 3 میاشتې 5 او 6 کې ده. کوم کسانو چې په 5 کې ثبت نامونه کړي دي 2013 کال کابل کې، دوی کولی شي خپل فورم د چک کې وګوري او د تاریخ ورکړی فورم نهي تاریخ مشخص شوی او ډیر کم تعداد یعنې 20% یا 10% کسان چې په 6 باندې ثبت نامونه کړي دي جوزا هغوی ته فقط د نهي فورم تاریخ مشخص کړی ده. او راتلونکي ورځو کې کوم کسانو چې په 8 9 لسم 11 او 12 د جوزا ثبت نامونه کړي راتلونکي ورځو کې ورته د دې میاشتې په اخرو پورې حتما تاریخ ورکړي. کابل پسې اروزګان د 1402 کال د 2 میاشتې د 20 ته رسېدلی. بادغیس چې ده بادغیس د 1402 کال د 13 کې ده. بامیان د 1402 کال د 19 ته رسېدلی. بدخشان د 1402 کال د اولې میاشتې 20 تاریخ ته نوبتدهي رسېدلی. بغلان چې ده بغلان د 1401 کال د 8 میاشتې 2 تاریخ ته رسېدلی. بلخ چې ده د بلخ د 1401 کال د 5 میاشتې 14 تاریخ ته رسېدلی. پروان د 1401 کال د 5 میاشتې د 20 ته رسېدلی. پکتیا البته د 1402 کال د اولې 25 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 2 میاشتې 25 تاریخ کې ده. پنجشیر چې ده د 1401 کال د 9 میاشتې 12 کې ده. تخار د 1402 کال د اولې 20 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 11 کې ده. خوست د 1401 کال د 12 14 کې ده. دایکنډي د 1401 کال د 9 میاشتې 4 کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې میاشتې 20 کې ده. سمنګان د 1402 کال د اولې 22 کې ده. غزني د 1401 کال د 15 کې ده. غور د 1402 کال د اولې 25 کې ده. فاریاب د 1401 کال د 12 کې ده. فراه د 1401 کال د 12 کې ده. کاپیسا د 1401 کال د 12 میاشتې په 8 تاریخ کې ده. کندوز د 1402 کال د اولې میاشتې د اولې میاشتې 14 کې ده. کندهار د 1402 کال د اولې 14 تاریخ ته رسېدلی. کونړ د 1402 کال د اولې میاشتې 24 کې ده. لغمان د 1401 کال د 8 کې ده. لغمان لوګر د 1402 کال د اولې 18 کې ده. ننګرهار د 1401 کال د 18 کې ده. نورستان د 1402 کال د 15 کې ده. نیمروز د 1402 کال د اولې 12 کې ده. هرات د 1401 کال د 4 کې ده. هلمند د 1401 کال د 12 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 12 کې ده. زابل د 1402 کال د 5 میاشتې 14 تاریخ کې ده. کوم کسانو چې په ولایتونو کې بایومتریک کړی ده په دغه تاریخو باندې دوی کولی شي خپل فورمونه دې وګوري، چک دې کړي تاریخ ورته ورکړی ده او که نه. بل موږ چې معلومات ترلاسه کړي دي په ډېر احتمال سره چې په راتلونکو څو ورځو کې یا د 2 هفتو یا 3 هفتو په جریان کې دغه لاندې ولایتونو سیټونه به خلاص شي. هغه عبارت د ننګرهار، کندهار، هرات، بلخ، هلمند، نیمروز، لوګر او غور او تخار هم شامله، تخار او بدخشان. دغه ولایتونه په راتلونکو ورځو کې یا په 3 هفتو په جریان کې د ولایتونو سیټونه خلاص کېږي د ثبت نام او د بایومتریک د ثبت نام لپاره او د فورم د تبدیلي لپاره. کولی شي چې ثبت نام هم پکې وکړي او فورم هم له کابل څخه ورته تبدیل کړي.
او فعلا لپاره په دغه ولایتونو کې یعنې ټولو ولایتونو کې فعالیتونه وجود لري، یعنې بایومتریک په ټولو ولایتونو کې کېږي. فقط او فقط چې کوم سیټونه چې خلاص دي فعلا لپاره د زابل ولایت خلاص ده، د ارزګان خلاص ده، نورستان خلاص ده، پکتیکا خلاص ده، کابل خلاص ده. او کوم کسان چې غواړي ثبت نام وکړي او ژر ورته نوبت راشي نو دوی دې مهرباني وکړي د کابل سیټ کې د ثبت نام وکړي. بیا چې هر وخت د ولایتونو سیټ خلاص شو بیا خپله فورمه دې له کابل څخه خپل ولایت ته تبدیله کړي. بیا په دغه صورت کې ورته حق ولایت هم دغه کس ته ورکول کېږي. او هغه کسان چې منتظر د سیټ د څو وار په وار دا خبره مې تاسو ته کړې ده، هغه کسان چې منتظر د خپل سیټ یعنې د خپل منتظر د خپل ولایت د سیټ ده چې کله سیټ خلاص شو بیا هغه وخت کې دا ثبت نام کوي نو دغه وخت کې دا کس د لیست په آخري ځای کې قرار لري، یعنې د لیست په آخري مرحله کې یعنې آخري کس به همدا وي چې د بایومتریک به کوي. او هغه کسان چې کابل کې ثبت نام کړي او فورم تبدیل کړي او مربوطه ولایت ته نو هغه ولایت هم د کس ته ورکول کېږي. مننه. کور آباد. الله مو الله تعالی د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ تر څو تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. که کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ، موږ به تاسو ته ویډیو جوړه کړو، ستاسو مشکل به حل کړو. مننه. کور آباد.